سلامونه ماښام مو په خیر خبري ساعت ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده د مرغومي یا جدي 19مه نېټه او د جنورۍ 9مه نېټه. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. د افغان سولې په اړه د ولسمشر د ځانګړي استازي څرګندونې. عمر داودزي په پاکستان کې ویلي تر هغو چې طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته کین نه ني افغانستان کې به سوله ټینګه نه شي. د لنډمهالي حکومت د رامنځته کېدو اوازو ته غبرګون. عبدالله وایي د لنډمهالي حکومت رامنځته کول د افغانستان د خلکو په خیر کار نه دی او رامنځته به نه شي. پر طالبانو د یو خبریال د وژنې تور. د بېپولي خبریالانو سازمان وایي فراه کې د یو خبریال د وژنې مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی. دی ځینې ځغاستلی دی چې ځغاستلی دی هغه کم طالب ویشتی دی په شهادت یې رسولی. د اساسي قانون نقض په اړه د حقوق پوهانو د ټولنې لیدلوری. د حقوق پوهانو ټولنه وایي د اساسي قانون اصلي ناقض د ملي یووالي حکومت دی. او پر ایران د امریکا د فشارونو د زیاتوالي ګواښ. د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي پر تهران به لا نور ډیپلوماتیک او اقتصادي فشارونه راوړل شي. خیر راغلی خبري ساعت کې پر دې سربیره نور مهم خبرونه هم لرو نو هیله ده تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. زه فوا تکپرزی. د سیمه ییزې اجماع لپاره د ولسمشر غني ځانګړي استازي اسلام آباد ته د سفر په ترڅ کې ویلي تر هغو چې طالبان د افغانستان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینني افغانستان کې به سوله ټینګه نه شي. ورته مهال د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته خپل څلورم سفر پیل کړی. خلیلزاد خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د دې سفر موخه یې د افغان سولې خبرو کې اسانتیا راوستل دي. د افغانستان د وضعیت په اړه پیچلې او ځای خبرې خو آیا د هڅې به مثبتې پایلې ولري؟ د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی چې په 4 ورځني سفر پاکستان ته تللی هیله څرګندوي چې په افغانستان کې د واشنګټن 19 کلنه جګړه پای ته ورسیږي. هغه د موخې ته د رسیدو لپاره له حکومت سره خبرو ته طالبانو حاضرېدل اصلي شرط ګڼي. دوی یعنې پاکستان پر طالبانو نفوذ لري. زه د زور له کلمې کرکه لرم. کله چې تاسو یو څوک په زور خبرو ته اړباسئ دا نه مني. تاسو باید دوی دې کار ته وهڅوئ. باید دوی یقیني کړئ چې دا د هغوی په ګټه ده څو د خبرو میز ته راشي او دا هغه څه دي چې پاکستان اوس کوي. هیچ تغییر تا به امروز الا یکی در روی میز مذاکره دیده شود در موقف طالبان آمده. هیچ تغییر نآمده و او کشور که از او حمایت میکنه متاسفانه تا به حال تغییر را ما شاهد نبودیم. خود حکومت اجرایی رئیس وایي تر اوسه پاکستان په کړنو کې هیڅ بدلون نه راغلی. خوب است که آقای خلیلزاد به سفرهای خود ادامه بدهد برای اینکه هر مملکت نگرانی‌های خود را دارند و هر کدامش به جای خود باید برایشان قناعت داده شود تا اونها مطمئن شوند که در این پروسه همکاری کنند. په دې لړ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي یو ځل بیا خپلې هڅې پیل کړي او هند چین او پاکستان ته له سفرونو وروسته به افغانستان ته راشي. له بلې خوا تمه کې چې طالبانو او امریکا استازي د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو په ابوظبي کې د سلا مشورو په دوام د قطر په دوحه کې سره خبرې اترې وکړي. خو د طالبانو سرچینو ویلي دا ناسته د هغې د اجنډا پر سر د اختلافونو له امله ځنډول شوې ده. موږ نه پوهیږو چې دا د صلح په موضوع باندې بعضې دولتونه یا بعضې اشخاص ولې خپل د لاس بعضې چت جوړه کړې ده او ساعت په تېري. په دې لړ کې په کابل کې د امریکا سفیر په قطر کې د امریکا او طالبانو د استازو لیدنه ردوي او وایي طالبان هماغه شان چې له رسنیو سره خبرې کوي له افغان حکومت سره دې هم خبرې وکړي. امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی وایي که امریکا له طالبانو سره د سولې خبرو کې یوې هوکړې ته ونه رسیږي او خپل سرتیري له افغانستانه وباسي د طالبانو لاس به پرې پورته وي. حسین حقانی چې اوس په واشنګټن کې د هارټسن انسټیټیوټ کې د سویلي او منځنۍ اسیا څېړونکی او مدیر دی په هند کې یوه غونډه کې ویلي چې طالبان باید پوه شي چې د افغانستان خلک د طالبانو امارت بیا نه غواړي او خپلو اوسنیو لاسته راوړنو ساتنې لپاره به مبارزه کوي. بل لوري د هند د پوځ لوی درسیز له افغانستانه د امریکایي ځواکونو احتمالي وتو په اړه ویلي چې طالبانو سره په شرطونو خبرې به د دې ډلې د بري روحیه تازه کړي.
د رئیس سینا درې ورځنۍ څلورمه غونډه د لسګونه میلمنو او ویناوالو په ګډون په نوې ډیلي کې پیل شوه. د دې ناستې یو بحث له ترهګرۍ سره د مبارزې په هکله دی. په واشنګټن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی وایي طالبان دوی ډلې دي چې وایي له اوسنیو بدلونونو سره موافقه او بله د اسلامي امارت د راستنېدو غوښتونکې ده. یو شمېر طالبان د امارت د راستنېدو غوښتونکي دي، خو فکر نه کوم چې دا کار په اسانۍ وشي، ځکه افغان به د تیرو 12 کلونو لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره وجنګېږي. هغه خبرداری ورکوي که امریکایي ځواکونه له طالبانو سره د سولې له موافقې پرته له افغانستانه ووځي، طالبان به برلاسي شي. که له یوې موافقې پرته امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي، دا کار به طالبان برلاسي کړي، ځکه طالبان به وښیي چې دوی لوی مبارز ځواکونه دي. په داسې حال کې چې زما په اند دوی په دې اندازه لوی ځواک نه دي. د دې لامل چې دوی بریالیتوبونه لرل دا دی چې امریکایانو بنسټیز تصمیمونه نیولي چې یوازې له القاعدې او وروسته به له طالبانو سره یوازې د افغانستان په خاوره کې وجنګېږي. نو طالبان د دوی په اصلي پټنځایونو کې نه دي تعقیب شوي او هغوی په ډېره اسانۍ له دغو پټنځایونو جګړه وکړه. پاکستان تل له افغانستان سره په ځان پورې د تړلي په توګه چلند کړی او تل یې په اړه اندېښمن وو. نو د پاکستان پوځي مشران تل په افغانستان کې داسې وضعیت غواړي چې د دوی په ګټه وي. د هند د پوځ دغه جګپوړي چارواکي په دې باور دی چې طالبان باید له کوم شرط پرته خبرو ته حاضر شي، ځکه د هغه په وینا له یوې ترهګرې ډلې سره په شرط سره خبرو ته حاضرېدل هغې ډلې ته د بري احساس ورکوي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس وایي د لنډمهالي حکومت رامنځته کول د افغانستان د خلکو په خیر کار نه دی او دا به رامنځته نه شي. عبدالله وایي هغه سوله باطله ده چې په وینا یې د افغانستان د خلکو حقونه پکې قرباني شي. نوموړی وایي د افغانستان اسلامي جمهوریت نوم به بدل نه شي. عبدالله وایي طالبان دې یوازې د افغانستان د دولت تر اډانې لاندې سوله وکړي. اجرایي رئیس چې د هیواد د اساسي قانون د تصویب د اونۍ په مراسمو کې خبرې کولې وایي طالبان د بهرنیو ځواکونو د شتوالي په پلمه جګړې ته دوام ورکوي او حاضر نه دي چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. ببینید با لجاجت، با قبول مسئولیت جنایت‌های نابخشودنی با هر معیار و اصولی که روش شما بحث بکنید. میگن ما با اینمی دولت افغانستان صحبت نمی‌کنیم. ښاغلی عبدالله په هر ځای کې د خبرو د لارو پرانستل له ملي ګټو سره سم نه ګڼي او د اساسي قانون په منلو سره د افغان دولت په چوکاټ کې له طالبانو سره په خبرو ټینګښت کوي. اگر حکومت موقت گفته باز اونمو حکومت موقت می باشد. دکتر سیما سمر معاون بودن در اون زمان دو حکومت و ما هم وزیر خارجه. فکر نکنم که پس دوباره او ترتیب کار صورت بگیره. اینه میره باید که سیاستمدارای ما درک کنن. اونمو کار نمیشه و اگر شوام به خیر مردم افغانستان نیست. در این روزا به بهانه آوردن صلح نقص بکنن، باز ما میریم یک دفعه دیگه به طرف اونمو زورگویی و زورمداری. له بلې خوا د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش د امریکا د پراختیایي ادارې له سرپرست سره په کتنه کې دغې طرحې افشا کول چې د رنټ څېړنیز بنسټ لخوا برابره شوې د افغان حکومت او د نړیوالو همکارانو د هڅو پر وړاندې خنډ بولي او ټینګار کوي چې د سولې په بهیر کې څوک نشي کولی د افغانستان حکومت او خلکو ته بې پامي وکړي. هیچ دولتی، هیچ نهادی و هیچ شخصیت حقوقی دیگر غیر از حکومت افغانستان صلاحیت از این را نداره که درباره افغانستان، درباره مسائلی مثل صلح، مسائل کلان ملی افغانستان تصمیم بگیره. برای مردم افغانستان طرحی که مغایر قانون اساسی باشه قابل پذیرش نیست. قانون اساسی یک وثیقه ملی است. د ملي یووالي حکومت ټینګار کوي په تیرو څو کلونو کې د هیوادوالو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره به د افغانستان د خلکو قربانیو ته بې پامي ونه شي. د بیپولي خبریالانو سازمان وایي فراه کې د یو خبریال د وژنې مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی. د بیپولي خبریالانو سازمان وایي طالبانو یو سیمهیز خبریال جاوید نوري باندې صحرایي محکمه کړې او په ډزو یې وژلی. په ورته وخت کې د فراه سیمهیز چارواکي وایي نوري له یوې سیمهیزې راډیو سره د کار په خوا کې د ولایت مقام بشري سرچینو برخه کې هم کار کاوه.
د بې سرحده خبریالانو سازمان د یوې اعلامیې په خپرولو سره وایي طالبانو په فراه ولایت کې یو سیمه ییز خبریال جاوید نوري سره له نورو 10 کسانو د فراه ښار نږدې سیمه کې له موټره ښکته او له ځانه سره بیولی او وروسته یې نوري په ډزو وژلی دی. د دې سازمان په اعلامیه کې د دې 20 کلن خبریال د وژلو غندنه شوې ده. په 2019 میلادي کال کې د یو خبریال د وژنې لومړنی خیاباني اعدام چې د دې سازمان له لوري ثبتیږي اړتیا ده څو دغه شان تاوتریخوالی ژر تر ژره پای ومومي. موږ یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې غواړو څو له طالبانو سره د خبرو اترو د پیل لپاره په مشروط ډول دغه ډله د نړیوالو بشردوستانه قوانینو درناوي ته راوبولي. در رادیو نشاط با ما برنامه‌های اجتماعی را پیش می‌بردند. جاوید جان نور چې ډېر د یو مهذب ځوان او با استعداد ځوان او د خپل تحصیلات هم پای ته رسولي و. جاوید نوري په فراه ښار کې د یوې سیمه ییزې راډیو سره د کار ترڅنګ د ولایت په بشري سرچینو برخه کې هم کار کاوه. د دې سیمه ییز خبریال همکاران وایي جاوید نوري له 2 کلونو ډېر کېده چې په راډیو کې څو پروګرامونه هم مخ ته وړل. دا کسان چې طالبان د خوا څخه ونیول څو ټوله خوشې شول او دوی چې دی بس دغه خلکو د سیافه چې موږ معلومات لرو دی ځینې ځغاستلی دی چې ځغاستلی دی هغه کم طالب ویشتی دی په شهادت یې رسولی. خو طالبانو د دې خبریال په وژنه کې لاس لرل نه دي تایید کړي. افغانستان د هیوادونو په هغه ډله کې دی چې د خبریالانو لپاره تر ټولو مرګونی هیواد بلل کیږي. د بې سرحده خبریالانو سازمان د شمیرو پر بنسټ په 2013 میلادي کال پر مهال په هیواد کې د ترهګریزو بریدونو کې 15 خبریالانو ژوند له لاسه ورکړی دی. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې نن په یوه غونډه کې د اساسي قانون د نقض د دوام له کبله د اساسي قانون فاتحه کړي. د حقوق پوهانو ټولنه وایي له هغه مهاله چې د ملي یووالي حکومت کار پیل شوی تر اوسه یې د اساسي قانون 122 مادې نقض کړي دي. حقوق پوهانو ټولنه زیاتوي د اساسي قانون اصلي ناقض د ملي یووالي حکومت دی. ورته مهال د اساسي قانون پر پلي کېده د څار کمیسیون مشر وایي د دې کمیسیون د ځینو غړو حکومتي کېدنه د دې بنسټ د کار پر وړاندې یوه ننګونه ده. د افغانستان حقوق پوهان کابل کې له اساسي قانون څخه د سرغړونې له امله د ویر مراسم جوړ کړي دي. د اساسي قانون د 122 مادو څخه شاوخوا 122 مادې د دولت د مختلفو ارګانونو لخوا او د دې ډیره زیاته برخه د حکومت لخوا تر پښو لاندې شوې ده. پر اساسي قانون د پلي کېدا څار کمیسیون هم وایي د ملي یووالي حکومت په ځلونو له اساسي قانون سرغړونه کړې او د ټاکنو د ترسره کېدو ځنډ د حکومت له لوري د قانون د سرغړونې یوه بیلګه بلل کیږي. نقض مواد 4 83 140 و 141 قانون اساسی مبنی بر تأخیر برگزاری انتخابات ولسی جرگه از موعد معینی آن. په همدې حال کې پر اساسي قانون د پلي کېدا څار کمیسیون د دوی د کمیسیون د کار پر وړاندې له ننګونو خبر ورکړ. مشکلات ناشی از وضع امنیتی، موجودیت خلاها و کمبودی‌ها در قانون کمیسیون الا نداشتن تعمیر باعثت، عدم موجودیت نظر واحد به ارتباط تصمیم گیری‌ها و موقف اعضای کمیسیون در چوکات دولت میباشد. قانون کمیسیون در ابتدا با چالش‌های زیادی در راه تصویب خود مواجه شده بود. خو له دې سره په پام کې په تیرو 15 کلونو کې داسې قوانین هم شته چې د ولسي جرګې له لوري نه دي تصویب شوي. در پارلمان افغانستان مثلا قانون منع خشونت علیه زنان با قید از اینکه برابری زن و مرد در قانون اساسی تضمین شده، تسجیل شده، اما در مقابل قانون منع خشونت علیه زنان یک تعداد کسا رو می‌بینیم که اعتراض میکنه و چندین سال است که قانون در پارلمان است و مورد تایید پارلمان با تمام احترامی که به اعضای پارلمان دارم و نماینده‌های مردم مورد تاییدشان قرار نمیگیره. کمیسیون مستقل حقوق بشر حتی نتوانسته یک قضیه را به کمیسیون قانون اساسی محول کند. چند قضیه محدود از طرف حکومت و شورای ملی محول این کمیسیون شده. در دوره کاری خود اعضای کمیسیون چندین مراتب با ولسی جرگه در تقابل واقع شده. په داسې حال کې چې حقوق پوهان د ملي یووالي حکومت د اساسي قانون له لوی او سرغړونکو بولي خو اجرایي رئیس د اساسي قانون پر درناوي او منلو ټینګار کوي. ما رئیس اجرایی حکومت اگر خود
از تطبیق قانون مکلف ندانم و من توقع داشته باشم که شهروندای کشور این کار بکنن به هیچ صورتی ممکن و مقدور نیست. پر اساسي قانون د پلي کېدا سر کمیسیون وایي د ډیرو تقنیني فرمانونو صادرول، د ولسمشر له لوري د نافذه قوانینو لغوه، د سرپرست وزیرانو د کار دوام او دې ته ورته بیلګې د ملي یووالي حکومت له لوري د قانون له سرغړونو بلل کیږي. نور خبرونه تر لږ ځنډ وروسته. بیا هم ښه راغلاست. په سویل لویدیځ زون کې د 215 اتل قلوردو قمندان وایي د روان میلادي کال له پیل سره یې ځواکونه د دغه زون په ولایتونو کې له دفاعي حالته وتلي او د وسلوال مخالفینو پر وړاندې تعرضي عملیات پیل کړي. عبدالحمید حمید وایي د بهرنیو ځواکونو د هوایي بریدونو ترڅنګ د افغان هوایي ځواکونو په بریدونو کې تر سلو ډېر وسلوال طالبان وژل شوي دي. عبدالله حمیم ریپورټ استولی. په سهیل کې د 215 اتل کلي اردو قمندان وایي د روان میلادي کال د پیل سره سمې د کندهار، ارزګان او زابل ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې تعرضي عملیات پیل کړي دي. نوموړی وایي په دغه عملیاتو کې د کندهار ولایت په میوند او شولي کوټ ولسوالۍ کې تر سلو ډېر وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبله اړولې ده او د هغوی ګڼ شمېر روزنیز مرکزونه او مهم پټنځایونه یې له منځه وړي دي. غټ عملیات یې هغه چې میوند کې د بندي تیمور په سر کې وشو، تقریبا 33 کیلومتر ساحه د مخالفینو نه تصفیه شوه، پاکه شوه. 3 ډیپوګان ډېر غټ ډیپوګان تخریب شول، مواد انفجاري چې پکې وو هغه خنثی شول او تقریبا په لسګونو مخالفین هلته د مابین څه ولاړل. نوموړی وایي په کندهار، ارزګان او زابل ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو سره یو شمېر ګاونډي هیوادونه مالي ملاتړ کوي، خو افغان ځواکونه د بهرنیو هوایي ځواکونو په مرسته په یادو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو د یو شمېر مهمو قمندانانو ترڅنګ د هغوی د اوسېدو مهم پټنځایونه هم له منځه وړي دي. سویه نن ډېره لوړه ده او د خارجي نظمونو سره ډېر امکان لري، ځکه چې د خارجي بعضې خصوصا زموږ د همجوارانو مملکتونو منافع په خطر کې دي، هغه کوشش کوي چې دغه حالت په افغانستان کې جاري وساتي. افغان ملي ځواکونه وایي د تیر کال په پرتله په روان میلادي کال کې ډېر بریالي عملیات پیل کړي دي او ډېری داسې سیمې چې د تیرو څو کلونو را په دې خوا د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وې هم تر خپل ولکې لاندې راویستلي دي. دیپوهای دشمن از بین رفت، دشمن زیادشان مردار شد، زیادشان زخمی شد، زیادشان اسیر به دست ما افتاد. ما فعلا الحمدلله با فضل خداوند کامیاب پیروز هستیم. عملیات کو شکر الحمدلله در اوسه پوری منگا دولت خانه یا نفر شهید یا زخمی دیویر کرده. در اوسه پوری منگا عملیات دیر خو او په مکافات توګه باندې سر ته رسیږي. د 215 اتل کلي اردو مسؤلین وایي په روانو عملیاتو کې 400 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي له منځه وړي دي او تر 500 ډېر ماینونه یې کشف کړي او د وسلوالو نږدې 10 د ماین جوړونې فابریکې هم له منځه وړي دي. یو ځل بیا هم لنډه دمه کوو. بیا هم ښه راغلاست. د خوست ښار اوسیدونکي د څښاک اوبو د نشتوالي سر ټکوي. هغوی زیاتوي تر اوسه ولایتي اداره نه ده توانېدلې چې د خوست ښار اوسیدونکو ته د څښاک پاکې اوبو ستونزه حل کړي. هغوی له ولایتي ادارې غواړي چې دا ستونزه یې حل شي. په ورته وخت کې د خوست ښاروالۍ او د ښار او کور جوړونې ریاست مسؤلین وایي ډېر ژر به د خوست ښاریانو ته د څښاک پاکې اوبو یوه شبکې باندې کار پیل شي. عبدالحق عمري ریپورټ استولی. د خوست ښار اوسیدونکي نیوکه کوي چې ولایتي اداره په دې نه ده توانېدلې د ښار اوسیدونکو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي. دوی وایي د څښاک لپاره پاکې اوبه په بیه اخلي. د دوی پر وینا د ښاریانو دغې لویې ستونزې په حل کې ولایتي اداره پاتې راغلې. دې نه موږ جدي غوښتنه دغه ده چې دې ته خاصتا توجه وکړي او د نمرو ته او د بعضو نمرو ته اوبه ورسوي. په خوست کې لویه ستونزه دغه د اوبو ده. بهتره تاسو معلومه ده چې موږ ته امام کې خلک ناست وي، اوبه نشته او په ساعتونو ټانکرونه ورکوي. نو لویه ستونزه دغه ده چې د مسؤلو چارواکو نه موږ دغه غوښتنه لرو چې باید موږ دپاره میکانیزم برابر کړي او داسې پروګرام جوړ کړي تر څو موږ وکولی شو په ډېرې اسانۍ سره اوبه لاسته راوړو. دا د هغه نه چارواکو نه هیله ده اوبه راوړي موږ ته. دا ټانکر نه 100 روپۍ ورکوو، 200 ورکوو، دا اوبه اړوي چې په ترافیک رسیم اړوي او بیا پیلر ډاکو ټانکر نه پرېږدي.
دا هیله ده اوبه موږ ته راوړي. د خوست ولایت د ښار او کور جوړونې ریاست د ښاریانو د غستون مني وایي د پاکو اوبو د رسولو پروژې ډیزاین د دې ولایت ښاروالۍ ریاست ته سپارلی او د تطبیق مسؤلیت یې د ښاروالۍ پر غاړه دی. خوست ښار داخلي شبکه د ابراسنۍ ریاست یوه شرکت سره امضا کړله چې په دې تقریبا 149.9 میلیونه افغانۍ مصرف راځي. د خوست ښاروالۍ ریاست مسؤلین وایي چې د اوبو رسونې ریاست له لوري به شاوخوا 149 میلیونه افغانیو په ارزښت 2 اونۍ وروسته د پاکو اوبو د شبکې کار پیل شي چې د دې پروژې د بشپړېدو سره به په ښار کې د څښاک پاکو اوبو ستونزه یو څه راکمه شي. دا شبکه تقریبا د شرقي پروژې نه تر 1200 فامیلۍ پورې او د کلوب تر ساحې پورې دا ساحه په بر کې نیسي او دا د دې لپاره 2 سترې ټانکۍ ذخیرې جوړېږي د خشمتون تپې پر سر. د هغې نه وروسته دا سیستم د ښار لپاره د اوبو د توزیع شبکه شروع کیږي. د خوست مرکز اوسیدونکي نیوکه کوي چې د پاکو اوبو د ستونزو په تړاو وار وار له ځایي ادارې غوښتنې شوي خو تر اوسه اړوند ادارې په دې برخه کې چوپ پاتې دي چې دغه ستونزه تر اوسه پر ځای پاتې ده. د خبري ساعت دوام له لږې شېبې ځنډ وروسته. بیا هم ستړي مشئ. په ننګرهار کې د ښځو لپاره د یوه ځانګړي سوداګریز مرکز د جوړېدو کار دوام لري. د ننګرهار د ښځو چارو ریاست وایي د دې مرکز په جوړېدو سره به لسګونو تنو ښځو او نجونو ته د کار اسانتیا برابره شي. په ننګرهار کې د ښځو ځانګړی سوداګریز مرکز دا مرکز د جلال آباد ښار لومړۍ ناحیه کې موقعیت لري او 90 سلنه کارونه یې بشپړ شوي دي. د ننګرهار د ښځو چارو ریاست ویلي دې مرکز نه په ګټې اخیستو سره به ښځو ته د تفریح او د توکو د پیر او پلور زمینه برابره شي. دغه باغونه چې اوس جوړ شوي دي په 21 ولایتونو کې دي نو ښځو چارو وزارت تصمیم ونیو چې باید په ولایتونو کې ښځو ته باغونه جوړ شي ځکه ښځې هم حق لري چې تفریح دپاره لاړ شي هم خرید و فروش دپاره خپله ښځې لاړې شي. د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مسؤلین په دې باور دي چې د دې مرکز په جوړېدو سره چې 29 پلورنځي به لري لسګونو ښځو ته به د کار زمینه برابره شي. دا باغ زنانه دی او دلته چې دا خویندې راځي دا یو پروژه ده په عام دې ته دا فایده ده چې دوی کار زده کوي په کور کې اقتصاد کې د لاس کار که یوه ښځه وکړي ډېره فایده ورته لري هم دې سره ضمن کې دوی ته میاشتني معاش هم ورکوي. د دې مرکز د جوړېدو د کار په دوام سره د ننګرهار د ښځو چارو ریاست په دې باغ کې 10 انجونو ته د سواد د زده کړې او 80 نورو انجونو ته د حرفوي زده کړو زمینې برابرې کړې دي. 18 کلنه بشرا په دې اړه وایي اقتصاد ډیر خکې کنه نور څه نه دي ځینې دلته موږ خپل خامه کو هلته کور کې چې لاړ شو موږ په دغه باندې زړو کې نیولې 2000 کنه 3000 روپۍ موږ سیزر باندې موږ زړو کې کو کالیګان کو دا نو زموږ اقتصاد باندې ډیر ده. دغه انجونې په دې باور دي که چیرې انجونو او ښځو ته د حرفوي زده کړو زمینې برابر شي نو دوی کولی شي چې د خپلو کورنیو د اقتصادي وضعیت په ښه والي کې مهمه ونډه ولوبوي. د سیمه ییز اجماع لپاره د ولسمشر غني ځانګړي استازي عمر داودزي په اسلام آباد کې ویلي چې تر هغو چې طالبان د افغانستان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینني افغانستان کې به سوله ټینګه نشي. ورته مهال د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته خپل 4م سفر پیل کړی. خلیلزاد خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د دې سفر موخه د افغان سولې خبرو کې اسانتیا راوستل دي. په دې اړه د بحث لپاره د چارو شنونکي او د پوهنتون استاد نجیب الله آزاد ته بلنه وکړې. آزاد صاحب ډېر ښه راوسپارم ته ماښام پخیر. که پیل له دې وکړو چې د سولې وروستیو هڅو په اړه زه غواړم ستاسې یوه ارزونه واخلم او یو اساسي د اختلاف ټکی چې تر اوسه ښکاري چې د افغانستان حکومت چارواکو تل ټینګار کړی چې طالبان د دوی سره کیني او طالبانو بیا دا غوښتنه په وار وار سره رد کړې او هغه پلاوی چې د افغانستان د حکومت لخوا ابوظبي ته لاړ اته له هغوی سره یې ونیلیدل. نو فکر کوئ چې وروستیو هڅو ته پام سره یوه تمه شته چې دواړه لوري سره کیني بالاخره؟ سلامونه او درنښت. که چیرې موږ د افغانستان د سولې دغه هلو ځلو ته وګورو دا په لومړي ځل دی چې په تېرو 3 میاشتو کې
د افغانستان او پاکستان دپاره د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی ښاغلی خلیلزاد متواتر سفرونه پیل کړي دي نه یوازې چې د طالبانو سره یې لیدلي دي بلکې د سیمې د هیوادونو سره یې لیدلي دي په دې کې هیڅ شک نشته چې همدغه پروسه د کابل د پروسې په تعقیب کې پیل شوې ده او په دې کې هم زه شک نه وینم چې طالبان دې په پای کې د افغان دولت سره کښیني دا چې د اوس د دوی ټینګار دا دی چې دوی د متحده ایالاتونو سره خبرې کوي دا د سولې مذاکرات نه دي دا د سولې د مذاکرات لپاره مذاکرات دي یعنی یو پلیټفارم جوړول یې یو ډول چمتوالی دی چې په دې کې د سیمې هغه هیوادونه چې د افغانستان په دې جګړه کې په غیر مستقیم ډول دخیل و او د افغانستان په سوله کې هم رول لري د هغو قناعت حاصل کول او پر هغو یو ډول فشار راوستل ځکه د افغانستان په قضایاو کې دا هیوادونه دخیل دي او طالبان هم یوه ویره لري چې که چیرې دوی سوله وکړي د افغان دولت سره په مستقیم ډول پرته له دې چې د سیمې هیوادونه یا متحده ایالاتونه پکښې هغه وي دخیل وي ممکن د سولې نه وروسته هغه شرایط چې په هغه تفاهم لیک کې بېباوري خود نو جګړه ده 18 کاله جګړه خو دغه معنا چې کله جګړه دواړو خواو ترمنځ جګړه وي بېباوري ده نو که چیرې یو تضمین نه وي سیمه ییز تضمین نړیوال تضمین چې خپله متحده ایالاتونه دي دی دا ویلي چې ممکن هغه شرایط چې تفاهم لیک کې لاسلیک کېږي بیا افغان دولت پلي نه کړي نو د دوی دغه باور دوی ته دا باور ورکول چې داسې به نه وي دا د دې باعث شوی دی چې د سولې د مذاکراتو لپاره لومړی یو پلیټفارم جوړ شي او هغه پلیټفارم همدغه دی چې د سولې مذاکرات لپاره د مذاکراتو یو ډول چمتوالی دی اما په پای کې به سوله د افغان دولت سره کېږي ځکه دوه طرفه یو طرف طالبان دي چې ځان ته افغانان وایي او افغان لوری دی او بل طرف د افغانستان دولت دی بل ټکی د ښاغلي خلیلزاد تازه سفر دی چې ګمان کوم د تېره شپه پیل شوی دی او هند ته ځي بیا چین ته او بیا هم افغانستان ته او پاکستان ته فکر کوئ چې دغه د دې هڅو د تازه هڅو د پیل رئیس دا څلورم وار دی چې دا سفر پیلوي فکر کوئ چې داسې څه پاتې دي چې د سیمې د اجماع لپاره یې دی سر ته ورسوي او بالاخره په پایله کې هغه چې تاسو ویل چې دا وروستی حل لار به همدا وي چې د افغانستان د دولت پلاوي سره د طالب پلاوي استازي کینی او خبرې سره وکړي نو داسې څه پاتې د سیمې هیوادونو کې چې ترسره شي ښکاره خبره ده د افغانستان جګړه 18 کلنه جګړه ده او ډېرې پیچله جګړه وه ډېره شدیده جګړه وه ډېره بدمرغې جګړه وه او دا په یوه سفر دوه سفره درې څلورو ناستو کې نتایج ته ښکاره خبره ده چې یو لوری هم نه رسیږي د ښاغلي خلیلزاد سفرونه چې موږ چې دا څلورم سفر پیل کړی دی چې په دې کې هندوستان او چین ته به هم ځي بېرته د همدې هیوادو باور ترلاسه کول چې په سیمه کې ځکه د افغانستان جګړه کورنۍ جګړه نه ده چې بس د افغانستان دولت دی او یو لوری مطلق افغان دی دا نړیوال ښکیل دي سیمه ییز هیوادونه پکښې ښکیل دي او دی باید یو طرف ته داسې بېغوره هم پاتې نه سي او نه پرېښول سي هغه هم دا اندېښنه لري د سیمې هیوادونه دا اندېښنه لري چې داسې نه وي چې طالبان که بیا راغلله او بیا به اسلامي امارت وي بېرته به دغه هیوادو ته یا سیمې ته ګواښ وي لکه تېر ځل چې سره کوم طالبانو نظام و همدغه ډاډ هغو ته ورکول بېرته د هغو څخه یو ډول همکاري ژمنې اخیستل نو ښکاره خبره ده چې دا په وار وار ناستو باندې ترسره کېږي او زه فکر کوم چې ښاغلی خلیلزاد اوس بیا له هغه څه سره روان دی چې د افغان دولت په همغږي دی چې هر سفر یې کړی دی د افغانستان جمهور رئیس د افغانستان اجرایي رئیس او د افغانستان نور چارواکو ته راپور ورکړی ګزارش ورکړی دی او په دې همغږي باندې دا هر څه پر مخ ځي نو خوشبیني لیدل کېږي چې دا سفرونه به ښې پایلې ولري بله مسله چې سوله څنګه کېږي هغسې چې که تاسې مطبوعات تعقیب کړي په دې وروستیو کې یو امریکایي څېړونکي بنسټ یا تحقیقاتي بنسټ ډرنټ په نوم باندې یو پیشنویست طرحې جوړ کړی دی او دا یې واشنګټن ته سپارلی او داسې ویل کېږي چې د افغانستان حکومت ته هم سپارلی وي په هغې کې دوه درې ډېر مهم ټکي دي یو دا چې یو انتقالي حکومت دې جوړ شي بل دا چې د افغانستان د راتلونکي نظام دې څنګه وي او همداشان د اساسي قانون کې په ځینو مواردو کې تعدیل فکر کوئ چې دغسې وړاندوینه کېږي که چېرې طالبان سره یو هوکړې ته د افغانستان حکومت رسېږي نو فکر کوئ چې دغه مواردو ته به پکې پام شوی لومړی خو متاسفانه د افغانستان په ټولو مسایلو نه یوازې دغه د سولې مسله چې کله بهرني ادارې سروېګانې کوي څېړنې کوي هغه هلته ناستې څېړنې کوي یعنې آن د ګراونډ دی هېڅ دلته نه ویني د افغانستان کې که چیرې تاسو څېړنه کوئ د کوم فایندنګز یا کوم موندنو په اساس باندې دی دا شی هغه کوي دا ګزارش جوړ کړی دی چې موقته اداره څوک ولري چې ورسره همکاري کړې نه یو څوک نو افغان دولت دی افغان دولت او د افغان دولت تر څنګ افغان ولس هېڅ کله هم مستقیمه توګه فکر نه کوئ چې داسې یو څوک د هغې
اميدواري لپاره یې کار کړی وي چې اړتیا وه چې د افغانستان یې ورته معلومات ورکړي وي یا نور مسایل. کله چې د موقت ادارې خبره موږ کوو هغه د ادارې خبره نه ده چې په افغانستان کې یوه NGO یا یو شرکت وي، هغه د افغان ولس او هغه د افغان دولت مسله ده. او زه په دې باور یم چې نه افغان دولت په وار دی هم رد کړې ده چې د موقت ادارې خبره او افغان ولس هم او طالبانو هم دا شرط نه دی ایښی. هغو په دغه په تېره میاشت هم کله چې د ابودابي ناست نه وروسته دا خبره مطرح سوه په رسنیو کې، نو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد وویله چې موږ د موقت ادارې په هکله باندې اصلا خبرې نه دي کړي، او دا موقت اداره شرط هم نشي کېدلی د سولې دپاره، ځکه لوری همدغه دی. او بل موقت اداره په دې معنا چې هر څه له صفر سره پیل کېدل، 2019 کاله وروسته بیرته شاته تګ، نو هغه د هیڅ چا دپاره د منلو وړ نه ده او نه نتیجه ورکوي، نه د نړیوال دپاره، نه د افغان دولت دپاره، نه د افغان ولس دپاره، او نه طالبانو تر اوسه دا غوښتنه کړې ده. نو زه فکر کوم چې پر موقته اداره باندې بحث کول مطلق د وخت زیاده د هر طرف لخوا چې وي. بله، خو فکر نه کوئ هغه بنسټ ډېر معتبر بنسټ دی، حتی د سپینې ماڼۍ لپاره وایي چې پالیسي جوړه یا ډېر نورو مواردو کې ښه بنسټ. فکر نه کوئ چې داسې یو څه دوی راسپړي یا وړاندې کوي چې یو څه به یې اورېدلي داسې به یې څه کړي؟ ګورئ، یو خو هغه اورېدل دي چې دی به یو څه اورېدلي یا هر څومره معتبر اداره چې د افغان دولت دپاره معتبر طرف د متحده ایالاتونو دولت دی، او د متحده ایالاتونو دولت سره د افغانستان اړیکې د BEC یا د هغه امنیتي تړون په اساس باندې چې ټوله په یو همغږي باندې پر مخ ځي دا پروسه. نو داسې ادارې ممکن ډېرې تر دې وړاندې هم سروېګانې سوي دي چې دا جګړه باید خصوصي شي. زه فکر نه کوم چې دا ادارې د دومره معتبرې چې د افغانستان د وضعیت یا د افغانستان د مسایلو تصمیم د دی ونیسي یا د دی داسې وړاندیز وکړي، او د افغان دولت موقف معلوم دی. هر څوک چې هر ډول څېړنه کوي هغه به په خپل ځای وي، لیکن د افغانستان د دولت دریځ ډېر څرګند او معلوم څرګند. ډېره زیاته مننه کوم مودان د پوهنتون استاد او د چارو شنونکی نجیب الله آزاد، هرکله راشئ. ډېره مننه. او درنو لیدونکو، د خبرونو دوام د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون مشر وایي ملي امنیت له هغو کسانو یو یې خوشې کړی چې د جنرال رازق وژنه باندې تورن دی. نثار احمد غوریاني ویلي چې ملي امنیت دا کس پرته له دې خوشې کړی چې عدلي او قضایي بنسټونه ترې څېړنه وکړي. نوموړی وایي څو ځلې له ملي امنیت غوښتي وو چې د ولسي جرګې هغه پلاوي ته د دغه کس سره د خبرو اسانتیا برابره کړي چې د دې قضیې د څېړنې دنده لري. ورته مهال د ولسي جرګې دویم مرستیال وایي ملي امنیت دغو کسانو د خوشي کولو واک نه لري چې دغه څېر پیښو کې په لاس لرلو تورن دي. په دې اړه مو د ملي امنیت نظر ترلاسه کولو هڅه وکړه، خو کورنیو چارو وزارت وایي چې په همدې اړه یې څېړنې روانې دي او د ملي امنیت ادارې د نظر په ترلاسه کولو بریالي نه شو. د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون رئیس وایي د ملي امنیت عمومي ریاست د دې جرګې له لوري کندهار ته د دوی د تللي پلاوي ته اجازه نه ده ورکړې څو د جنرال رازق د وژنې پیښه کې د نیول شویو کسانو څخه خپلې څېړنې وکړي چې د دې ریاست په زندان کې دي، او له همدې امله د ولسي جرګې د دې پلاوي کار پای ته نه دی رسېدلی. همون کسی که از امنیت ملی بود مربوط امنیت خود ولایت بود که از امنیت او آدم هلا شده که او آدم مستقیم تحت پیگرد باید گرفتار شه، باید او باشه تا وقتی که دوسیه تمام تحقیقات خلاص میشه، بعد از او باز اگه محکمه او را میکرد بکنه. په ورته مهال د ولسي جرګې دویم مرستیال د ملي امنیت دغه کار د قانون خلاف بولي. امنیتي ملي دی هغه څوک نه خوشي کوي، خبر شو چې هغه کسان خوشي شوي دي چې څوک د جنرال صاحب رازق په شهادت کې لاس درلوده. د دې ادعا په اړه د ملي امنیت عمومي ریاست د نظر په اخیستو ونه توانېدو. په همدې حال کې کورنیو چارو وزارت د جنرال رازق د وژنې د څرنګوالي په اړه د څېړنو له دوامه خبر ورکړ. هنوز هم این تحقیقات تکمیل نیست. هیئتی که مذهب شده بود از نهادهای مختلف، اینا مصروف کار خود هستند. هر زمانی که این دوسیه تکمیل شوی را با شما و مردم افغانستان شریک میکنیم. نږدې 3 میاشتې مخکې د کندهار پخوانی امنیه قومندان د ملي امنیت رئیس او یو سیمهییز خبریال د کندهار د والي د یوه ساتونکي په ډزو ووژل شول. د دې پیښې مسؤلیت طالبانو پر غاړه اخیستی دی. د ملي امنیت عمومي ریاست له دې مخکې ویلي چې د کندهار د یادې پیښې په تړاو له 100 ډېر کسان نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي وروسته له هغو چې بېلابېلو جرمونو سره په تړاو د شکمنو کسانو یو نوملړی خپور کړ، تر اوسه 15 شکمن کسان نیولي او ځینې هم خپله پولیسو ته تسلیم شوي. له دې سره د پولیسو هغه عملیات له بندون سره مخامخ شوي چې پرون یې د عبدالحمید خراساني د نیونې لپاره وکړل. دې پیښې ته بېلابېل غبرګونونه شوي. کورنیو چارو وزارت وایي خراساني په بېلابېلو جرمونو تورن دی.
د کورنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ د هغو 14 تنو نوملړ خپور کړ چې د دې وزارت په وینا په ناقانونه کارونو او زور ویلو تورن دي. په داسې حال کې چې نوموړي وزارت څو ورځې مخکې په بېلابېلو جرمونو د څه باندې 260 تنو نومونه خپاره کړي دي. یک تعداد هم که خب مراجعه نکردین تا اکنون توسط مردم کمک شده و شناسایی شدین، اینا را ما بازداشت کردیم که رقمشان به 5 نفر تا اکنون میرسه. عبدالحمید خراساني چې د مقاومت د اسلامي نهضت په نوم بهیر بنسټ ایښودونکی بلل کېږي، په دغو کسانو کې دی چې د کورنیو چارو وزارت یې د نیولو لپاره هڅې پیل کړي دي. باج اخیستل، وژنې، یرغمل نیول او د نشهیي توکو قاچاق هغه جرمونه دي چې د کورنیو چارو وزارت عبدالحمید خراساني په هغې کې په لاس لرلو تورن کړی دی. په هغو تصویرونو کې چې د دغه کس د نیولو لپاره د پولیسو د عملیاتو په اړه په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي لیدل کېږي چې د سه شنبې په ورځ پولیسو د اسلامي مقاومت په نوم دفتر کلابند کړی و. هدف استوادگی مقاومت تعارض و ایجاد دفتر نهضت اسلامی مقاومت بدون شک تعقیب راه مجاهدین به مقاومت. د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې غړو هم په خپله غونډه کې د خراساني د نیولو لپاره د پولیسو د عملیاتو پر سرنګوالي او همداراز د بېلابېلو جرمونو د شکمنو کسانو د نوملړ د خپرولو په هکله د کورنیو چارو وزارت پر اقدام نیوکه کوي. کله چې د قانون د تطبیق توانمندي او جرأت نه لري په هغه کې اقدام مه کوئ، ځکه دا حالت په خپله باندې د حکومت او په خاص ډول د کورنیو چارو د وزارت هغه اتوریتي، پرستیج، اعتبار او باور ته 100% کې صدمه رسوي. څوک چې مجرمین دي هغه باید په سزا ورسیږي، نه دا چې مخکې د نیولو نه هغې ته خبر ورکړل شي چې هغه یو مسون ځای ته یا وتښتي یا د جرم نه پټ شي. په دې لړ کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي د دغو شکمنو په نیولو کې د خلکو همکاري په هیواد کې د قانون د واکمنۍ لپاره اساسي اړتیا بولي. دا د ولس دنده ده، دا د ولس مسؤلیت ده چې هغه امنیتي ځواکونو ته دغه کسان په لاس باندې ورکړي. اخوا د کورنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د عبدالحمید خراساني او د پولیسو تر تعقیب لاندې نورو شکمنو د نیولو لپاره هڅې روانې دي. له بلخه ولسي جرګې ته بریالي کسان وایي د ولسي جرګې ټاکنو وروستۍ پایلې دې اعلان شي. هغوی وایي د هغو نمایندانو غوښتنه غیر قانوني ده چې د ټولو رایو بیا شمېرنه غواړي. ورته مهال د بلخ د ولایتي شورا مشر له ټاکنیزو کمیسیونونو غواړي چې د خلکو رایې ته د درناوی وکړي او هغه کسان د ولسي جرګې ټاکنو ګټونکي اعلان کړي چې خلکو ورته رایه ورکړي. دلته د بلخ په ولایتي شورا کې یو شمېر نمایندان د بلخ د ټاکنو کمیسیون له لوري د لومړنیو پیلو پر اساس بریالي اعلان کړي، خو له خپلو ملاتړو سره راټول شوي او له ټاکنو کمیسیون او ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون غوښتنې لري. موږ د هیڅ نوع تفتیش مخالف نه یو، بلکې موږ تفتیش غواړو خو د قانون په چوکاټ کې. کومه لایحه چې کمیسیون د ټاکنو کمیسیون د شکایاتو ده، ځینې وخت تفتیش متاسفانه د فساد دپاره هم کیدی شي. تاسو ولیدل چې ځینې استعلامونه د کمیسیون د انتخاباتو څخه خواله رسنۍ ته راغلل. زموږ تشویش دا ده چې زموږ قناعت د حاصل کړي، زموږ د همکارانو قناعت د حاصل کړي د قانون په چوکاټ کې که په ځینو محلونو مرکزونو باندې دوی مستند اسناد لري، نو بنان هغه دې وڅېړي او هغه ته د رسیدګي وکړي. په بلخ کې بریالي نمایندان د ولسي جرګې د ټاکنو د وروستیو پیلو د اعلان غوښتونکي دي او په دې باور دي چې د ټاکنو د پیلو ځنډ به ناوړه پایلې له ځانه سره ولري. ما خواهان آغاز نشدن با شماری مجدد کل آرا که عمل خلاف غیر قانون می باشد از سوی کمیسیون شکایت انتخاباتی هستیم، چون دلایل قانونی برای این انجام این کار موجود نمی باشد. 4. تعلل در اعلام نتایج نهایی از جانب کمیسیون مستقل انتخابات موجب بی‌حوصلگی موکلین ما شده که ادامه این روند اعتراضات گسترده و خودجوش مردمی را در پی خواهد داشت. له دې مخکې په بلخ کې یو شمېر معترضو نمایندانو د دې ولایت د ټولو رایو د بیا شمېرلو غوښتنه کړې وه. په دې کې د بلخ د ولایتي شورا رئیس وایي د خلکو د رایو پر وړاندې هر راز بې پروایي به دغه ولایت بحران لور ته یوسي. ما از کمیسیون‌های محترم شکایات و از کمیسیون محترم انتخابات خواهش ما این است که احترام بکنه به آرای مردم ولایت بلخ و هر گونه دستکاری و تقلب، معامله‌گری، چی پولی و یا چی سیاسی اوضاع بلخ را متشنج خواهد ساخت.
په بلخ کې د ټاکنو کمیسیون رئیس وایي هڅه کوي څو د بیا شمېرنې بهیر کې روڼوالی مراعات کړي او همهغه صندوقونه بیا شمېري چې په اړه یې شکایتونه شتون ولري. د بلخ د ټاکنو کمیسیون د اطلاعاتو پر بنسټ په دې ولایت کې 58 کسانو د ولسي جرګې په ټاکنو کې سره سیالي وکړه چې له دې ډلې 3 ښځو په ګډون 11 کسه ولسي جرګې ته لار مومي. بهرني خبرونه تر لږ ځنډ وروسته. او له نړۍ دا چې امریکا وایي پر ایران به لا نور ډیپلوماتیک او اقتصادي فشارونه راوړي. ورته مهال اروپایي ټولنه وایي د ترهګرو په نوملړ کې د ایران د استخباراتو وزارت د یوې برخې ځایولو پریکړه شوې. دا په داسې حال کې ده چې د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په هند کې دی او هند له هغو هیوادونو دی چې پر تهران د واشنګټن له بندیزونو بچ دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر منځني ختیځ ته په سفر کې دغه هیواد متحدینو ته ډاډ ورکوي چې له سوریې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په دغه هیواد کې د ایران د نفوذ د مخنیوي په هکله اندېښنه ونه کړي. تاسو به په راتلونکو اونیو کې ووینئ چې موږ نه یوازې ډیپلوماټیکې هڅې بلکې خپلې سوداګریزې هڅې به هم زیاتې کړو څو پر ایران واقعي فشار راوړل شي. له دې سره پر یو وخت اروپایي ټولنه هم غواړي د ایران د اطلاعاتو یا استخباراتو یو مدیریت او د هغه دوه جګپوړي چارواکي د ترهګرو په نوملړ کې شامل کړي. دوی په ډنمارک، فرانسې او هالند کې د ایران حکومت د مخالف فعالینو د وژلو لپاره په دسیسې جوړولو شکمن بلل شوي. موږ دا کار له فرانسې سره په نږدې همکارۍ پیل کړی. فکر کوم یې پایلې ته رسېدلي یو چې نن وتوانېدو په بشپړ ملاتړ سره دا پرېکړه وکړو. له بلې خوا د ایران مذهبي مشر د امریکا مشران احمقان بولي. بعضی از دولتمردان آمریکا وانمود میکنن دیوانند. بنده البته اینو قبول ندارم، اما حقیقتا احمقه های درجه یکن. ایران دغه هیواد د اسلامي انقلاب د څلوېښتمې کلیزې د لمانځلو په درشل کې دی. او د امریکا لاس ویګاس کې د لومړي ځل لپاره داسې یو روبوټ نندارې ته وړاندې شوی چې پر دیوال د نښلیدو وس او د رسامۍ وس لري. دا روبوټ په 15 دقیقو کې کولی شي یو اسانه رسامي وکړي. له نړۍ بل خبر دا چې ایټالیا کې پوهان د یوې داسې دستګاه د ازمیښت په حال کې دي چې د ونو مرضونه ځنګلونه معلوموي. دا دستګاه کولی شي د ونو ریښو او تنو ته د اوبو رسېدو او دغه راز د بوټو د ودې په اړه معلومات ترلاسه کړي. او اوس د اقتصاد او بیارغونې برخه د کابل د مکرویانو هټیوالو د کابل ښاروالۍ او له مکرویانو د ساتنې تصدۍ باندې د فساد تور لګولی. هټیوالو د خپلو هټیو د بې برخلیکۍ له کبله د مکرویانو نه د ساتنې تصدۍ مخې ته خیمه درولي. وایي ښاروالۍ د محکمې د پرېکړې خلاف هڅه کړې چې هټۍ ترې ونیسي. هټیوالو د دې ستونزې په غبرګون نږدې 250 هټۍ تړلې دي. دلته د لومړي، دریم او څلورم مکرویانونو هټیوالو د دوی د هټیو د داوطلبۍ بهیر کې د فساد له امله خیمه وهلې ده. دغه هټیوال ادعا کوي سره له دې چې ښاروالۍ له 6 کلونو راهیسې ترې میلیونونه افغانۍ کرایه نه اخلي، خو اوس هڅه کوي څو هټۍ د یو شمېر کمیشنکارانو لاس ته وسپاري. چاته پیسې ورکړي دي هغه په 1,000 پاتې شوی ده او هغه دوکان سي ته ورته مثال پیسې نه دي ورکړي، هغه 90,000 1,80,000 تم رسیدلی ده. برای جان عواید دولت مطرح است، نه مشکل اهالی مطرح است، نه مشکل دکاندار مطرح است. فقط یک 4 قران غیر مشروع با همکاری و تبانی از جلابا که میخواین بگیرن. بل پلو دغه هټیوال شکایت کوي چې د محکمې حکم په لاس لري چې ستونزې ته یې لاسرسی وشي، خو د دوی په باور کابل ښاروالۍ دغه موضوع نه مني. بعد از 92 قرار هم کس نگرفته صاحب. یعنی ما قرض از بانک کردیم، 2 سال کرایه خود دادیم، سال 45,000 تا 90,000. دکاندار داوطلبی صورت میگیره، در ساعات غیر رسمی صورت میگیره، مثلا 11 شب، 10 شب، 5 صبح، روز جمعه، روزهای شنبه. په همدې حال کې د مکرویانونو د ساتنې تصدۍ مسؤلین وایي هغوی په دې برخه کې د محکمې حکم عملي کوي، خو په دې بهیر کې د فساد شتون نه مني.
مامور دولت مکلف است مطابق احکام و قوانین خود دولت باید مراعات شود و تطبیق بکنه. اما تا باله بعد از حکم استر محکمه که به ما آمده که دکانا باید به داوطلبی بره، کدام چیزی ما متنی نداریم که ما مطابق از او بتونیم داوطلبی خود استاد بکنیم. د مکرویانونو ملکیتونه دولتي دي خو دغه هټیوال وایي دغه هټۍ د دوی په پیسو جوړ شوي او 23 کاله کېږي په دې هټیو کې فعالیت کوي. اوس پوښتنه دا ده که د تصفیې پرته داوطلبي ته وړاندې کېږي نو حکومت به له دې هټیو میلیونونه پور څرنګه راټول کړی شي. د مالیې وزارت وایي د دولتي کارکوونکو د حقونو د مدیریت طرحه به په ازمیښتي شکل په 1990 لمریز کال کې یوازې مالیې وزارت کې پلي شي. د مالیې وزارت ویاند وایي دمګړۍ د بېلابېلو وزارتونو یوه ګډه کمیټه د دې طرحې پر پلي کېدا کار کوي. ورته مهال د اقتصادي چارو شنونکي وایي د دې طرحې عملي کول دولتي ادارو کې د فساد مخنیوی کوي. مالیې وزارت د دولتي ادارو د کارکوونکو د معاشونو رتب سیستم کې طرح عملي کوي چې پر بنسټ یې د ټیټ پوړو کارکوونکو په حقوقو کې 10% زیاتوالی راځي. د مالیې وزارت ویان وایي اوسمهال په دې وزارت کې د مالی کار او ټولنیزو چارو وزارتونو او د ملکي خدمتونو کمیسیون کمیټې د دې طرحې د عملي کولو پر څرنګوالي کار کوي. این سطح شامل حال تمام کارمندان خدمات ملکی میشه از وزیر الی کارمند خدماتی و به زودترین فرصت زمانی که طرح و مکانیزم تطبیقی از این تکمیل میشه به کابینه دوباره فرستاده میشه بعد از او به سطح حکومت به تطبیق سپرده میشه. کارپوهان که څه هم د دې طرحې عملي کول په دولتي ادارو کې د اداري فساد مخنیوي لپاره ګټور بولي خو وایي دغه طرح باید ژر تر ژره عملي شي. بلند بردن این معاشات در صورتی که دولت بتونه وجوه کافی برای تمویل از این معاشات از منابع مختلف عایداتی و یا هم کمک‌های بین‌المللی تامین بکنه میتونه اقدام موثری باشه در کاهش فساد اداری و موثریت در اجراات کارکنان. په همدې حال کې یو شمېر دولتي کارکوونکي په ټولو دولتي ادارو کې د دې طرحې پر عملي کېدا ټینګار کوي. هغوی زیاتوي په ادارو کې د بېلابېلو پروګرامونو پر بنسټ د حقوقو ویش ستونزه د اداري فساد ته زمینه برابروي. حال رؤسا است که معاشاتشان در حدود 2.5 لک 1,80,000 است. اگر این پروسه تطبیق شود بسیار کار نیک است. مالیې وزارت د لندې په 28مه د ملکي کارکوونکو د معاشونو د مدیریت طرحه کابینې ته وړاندې کړه چې کابینې دغه طرحه په پرنسیپ کې تایید او ټاکل شوي له سمونو وروسته د کابینې له لوري د وروستي تایید وړ وګرځي. د دې طرحې جزئیات تر دې دمه نه دي په ډاګه شوي. د مولانا جلال الدین محمد بلخي او د ترکیې استانبول هوایي ډګرونو ترمنځ هوایي دهلیز پرانیستل شو. په لومړنۍ الوتنه کې د بلخ مولانا جلال الدین محمد بلخي هوایي ډګر نه ترکیې ته 15 ټنه وچه میوه ولېږدول شوه چې بیا به لندن ته ورسیږي. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو خونه د دې هوایي دهلیز پرانیست ستایي او وایي دا کار د هېواد د سوداګریزو توکو د صادراتو زیاتوالي کې مهم ګام دی. او سم د لوبو برخه د حافظې لوبه څه ده او څرنګه افغانستان ته رارسېدلې. د حافظې لوبه لکه د نورو لوبو په څېر د انسان د وجود یوه اړتیا ده او د مغزو د سلولونو د ودې لامل کیږي. دا لوبه 3 کاله مخکې افغانستان ته راغلې. په افغانستان کې د حافظې د ورزش مرکز میر احمد محمودی په افغانستان کې د حافظې د ورزش بنسټګر هر ورځ د حافظې د لوبې بېلابېلې طرحې خپلو شاګردانو ته ورښیي. ورزش حافظه یک ورزش استاندارد و بین‌المللی است. مثل سایر ورزش‌های دیگه است که ما انسان‌ها نیاز داریم به اینکه یک بدن سالم، یک فیزیک سالم داشته باشیم و ورزش حافظه برای سلامتی مغز و حافظه انسان‌ها است. هغه وایي په دغه ورزش کې د حافظې د سلولونو لپاره بېلابېلې طریقې شته خو نوموړي نوې طریقه رامنځته کړې چې شاګردان یې کولی شي د هغې په کارولو سره په لږ وخت کې مطالعه او بېلابېلې جملې په حافظه کې ولري. هدف ما این است که جامعه ما امروز برای جوانایی که در پانتونا هستند، دانشگاه هستند، نیاز به یک حافظه فوق‌العاده خوب، آرام و قوی دارند که بتونن چیزی را که یاد میگیرن درست یاد بگیرن و تنها به خاطر امتحان نه بلکه به خاطر تمام زندگیشون استفاده بکنن. موضوع بسیار جالبه که بر ما بسیار اهمیت داره ای است که کتاب بخوانن، مطالعه بکنن.
علي سینا له هغو شاګردانو څخه دی چې په لږ وخت کې توانېدلی په دغه مرکز کې د مطالعې ډېرې طریقې زده کړي. هغه اوس کولی شي په یوه دقیقه کې له 50 زیات لغاتونه حفظ کړي. در می 2 ماه که آمدیم بسیار چیزا تغییر کرده. دیدم نسبت به مطالعه که اول انسان دوست آشنا با مطالعه می سازه و کمک میکنه بر آدم که بسیار در زمان کمتر درک بالاتر و سرعت بیشتر داشته باشه که این همه تمرین‌ها و تکنیک‌هایی است که از طریق استاد یاد گرفتیم. بسیار برام مفید بوده. راهکارها و روش‌ها و تمرین‌هایی که برامون میتن فوق‌العاده است. من خودم دائم به شاگردامم توصیه میکنم که حتما از این صنف‌ها استفاده بکنن. د حافظې ورزش په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په 2015 کال کې د میر احمد محمودي لخوا بنسټ کېښودل شو. دوی په لږ وخت کې توانېدلي چې د حافظې ورزش د نړیوال فدراسیون غړیتوب ترلاسه کړي. له تاسو قدرمن لیدونکو او له خپلو ټولو همکارانو په مننې خبري ساعت پای ته ورسېدو.